بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. او د کیس منیجمنت د سوپرویژن او کوچینګ یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن پر کیس فایل ریویو باندې خبرې کوم. دا هم د نظارت لپاره او د ظرفیت لوړونې او روزنې لپاره یوه ښه طریقه ده. کله کله کیدای شي چې ټیم لیډران ډېر ساحو ته تګ نشي کولی او یا هم نورې ستونزې وي، نو په هغه خاطر باندې دا هم یو طریقه ده چې دې څخه استفاده کېدلی شي. د کیس فایل ریویو چې دی یا د کیس د فایل کتنه چې ده، دا په دې کې کیس ورکر، ټیم لیډر، سوپروایزر، کیس منیجمنت کوارډینیټر یا افیسر هر څوک چې دی هغه راځي د خپل کیس ورکرانو کیسونه رخلي ګوري، یعنې هغه ټوله مکمل فایل چې د ده سره په دفتر کې پروت دی هغه رخلي ګوري چې دا کیس په صحیح ډول رسول شوی دی، معلومات په صحیح ډول راټول شوي دي، ارزونه په صحیح ډول شوې ده، رضایت اخیستل شوی دی او ډول یا کټګوري د کیس صحیح انتخاب شوی ده. د کیس یا د مراجعه کوونکي اړتیاوې په صحیح ډول باندې پیدا شوي، په نښه شوي او ځای پر ځای کړل شوي دي. اکشن پلان په صحیح شکل ورته جوړ شوی دی. د اکشن پلان تطبیق صحیح روان دی. داخلي یا باندنی ریفر شوی دی او که چیرې کیس کلوز شوی کتل کېږي چې په صحیح ډول باندې کلوز شوی دی که نه دی. دا ټوله د کیس فایل د کتنې په مټ باندې کېدلی او ترسره کېدلی شي. په دې کې ټیم لیډران کیس فایل ګوري او کېدلی شي چې د کیس فایل د ریویو دپاره په ارګانونو کې ځان دپاره مشخصې فورمې وي چې زه کله یو کیس فایل ریویو کوم نو کوم شیان به زه ګورم. مثلا کنسنت، ریسک اسسمنټ یې صحیح شوی دی، ولنربلټیز یې پیدا شوي دي، کټګوري یې صحیح ده، اکشن پلان یې صحیح ده. د دې دپاره کیس فایل ریویو یا کېدلی شي د اډیټ په نامه باندې کوم فورم موجود وي د هغې څخه استفاده کېږي. بیا هغه فورم د کتنې څخه وروسته په کیس په فایل کې ایښودل کېږي او کله چې کیس ورکر راشي هغه ګوري او بیا ټیم لیډر ته وضاحت ورکوي. او کله کله داسې چې دوی دواړه سره کښېني او دا کار ترسره کړي. ټیم لیډر ناست دی، کیس ورکر ناست دی، ټیم لیډر یې ګوري، د ریویو په فورم کې د ټوله معلومات رسوي او بیا ورته وایي چې دغه مشکلات پکښې کوم او حل لارې یې دغه دی. نو یو ډېره ښه طریقه ده تر څو د کیسونو کیفیت ښه شي، معلومات یې په صحیح ډول باندې ترلاسه شي، په فورمو کې ځای پر ځای شي او د کیسونو هغه پروسه په صحیح ډول باندې تطبیق او مخته یوړل شي. بالکل په دې کې هم یو اداري په اصطلاح باندې کار دی چې باید ترسره شي او د کیس ورکرانو مسؤلیت دی، وظیفه یې ده چې دا کار وکړي او د زده کړو او د په اصطلاح باندې د هغې دپاره دا یو ګټوره طریقه ده. او بل دا دی چې کله دا کیس فایل کتل کېږي په دې کې ټیم لیډر په دې باندې هم پوهېږي چې زما دا کیس ورکر په کومه برخه کې ستونزه لري او چې شته اړتیا لري زه باید څه وکړم. نو دا شی ډېر زیات ګټور دی او په دې سره دی د خپل کیس ورکر په اړتیاو باندې هم پوهېږي او خپل د کیسونو په وضعیت باندې هم پوهېږي. دا کار د اړتیا پر اساس باندې کېږي. بیا هم خپل د نهادونو د کیس منیجمنت پالیسۍ ته سر ورښکاره کړي. حتما به د دې دپاره اصول پکښې ذکر شوي، خو که په هفته کې د هر کیس ورکر کم از کم 2 کیسونه باید وکتل شي ښه خبره ده، ځکه چې په هره هفته کې کیس ورکر 1 2 3 4 5 کیسه پیدا کوي، راجستروي، ریپورټوي، تاسو ته راوړي. نو که یو 2 کیسه تاسې وګورئ دا دوی سره کومک کوي تر څو دوی چې په نورو هفتو کې نوي کیسونه اخلي کومې اشتباهګانې چې کړي هغه ته به متوجه شي او په میاشت کې حد اقل د 2 څخه تر 5 پورې کیسونه هم امکان لري چې وکتل شي. او په دې پروسه کې ټیم لیډر کولی شي اوپن کیسونه هم وګوري، کلوزد کیسونه یعنې خلاص او تړل شوي کیسونه وګوري او په دوسیو کې چې په کوم ځای کې ستونزې وي هغه په نښه کړي. کېدای شي د یو پنسل څخه استفاده وکړي چې بیا کیس ورکر به ورته پاک کړي. سټیکي نوټس استفاده کېږي، کیس اډیټ فورم، کیس ریویو فایل
د دې دپاره مشخصې فورمې حتما هلته شته، د هغو څخه استفاده کولی سئ او بیا به د هغو فورمو کې چې کوم کمنټونه او نظریات د ټیم لیډرانو لخوا څه ورکول کېږي کیس ورکر به یې اصلاح کوي. نو که بیا هم کومه پوښتنه وه موږ په خدمت کې یو. الله مو خوشحاله لره. ښې چارې.